سلامونه او نیکې هیلې په دې ویډیو کې به د افغانستان پرانیستي پوهنتون ټولنې زده کړیالانو سره شریک شي چې څنګه کولی شي دوی د ګوګل کلاس روم څخه کار واخلي او څنګه په ګوګل کلاس روم کې د خپل ټولګي اړوند ټول فعالیتونه سرته ورسوي. په لومړی کې تاسو باید د ګوګل کلاس روم اپلیکیشن په موبایل کې ډاونلوډ ولرئ. که ډاونلوډ یې نه لرئ په ټولګي کې تاسو سره لینکونه شریک شوي دي. تاسو به د ګوګل کلاس روم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. هغې نه بعد په دا رقم صفحه تاسو ته خلاصیږي. که تاسو مخکې نه په کوم صنف کې اډ ونه اوسئ داسې صنفونه تاسو ته پکې کاري نه، خو تاسو کولی شئ په خپل ټولګي کې یا د لینک له لارې جوین شئ چې تاسو سره لینک شریک شوی دی، او یا هم د ټولګي کوډ تاسو سره شریک شوی دی. هغه کوډ چې کله تاسو دلته دایر کړئ تاسو کولی شئ چې په خپل ټولګي کې جوین شئ. نو اول به تاسو د پلس په علامې چې دلته تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کوئ، او دلته به هم د ټولګي کوم کوډ چې تاسو سره د استادانو د طرف نه یا هم د اډمینانو د طرف نه شریک شوی دی دلته به تاسو لیکئ. کله چې کوډ ولیکئ دلته پاس چې د جوین کوم آپشن تاسو ته ښکاري په دې کلیک کوئ. هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې په خپل ټولګي کې جوین شئ. کله چې جوین شئ په دا رقم تاسو ټولګي تاسو ته ښکاري په ټولګي باندې به کلیک کوئ. تاسو چې کله ټولګي ته ننوځئ څنګه چې تاسو ګورئ سکرین کې تاسو ته 3 آپشنه ښکاري. د سکرین په لاندې برخه کې تاسو ګورئ 3 آپشنه دا رقم تاسو ته ښکاري چې د سټریم برخه ده، کلاس ورک برخه ده او پیپل برخه ده. د سټریم په برخه کې تاسو سره عمومي هر فعالیت چې د ټولګي واوسي تاسو سره شریک کیږي. یعنې که په ټولګي کې کم کارخانګي تاسو ته درکول کیږي، کم فعالیت وي، کمه جلسه وي، ټول اعلانات او ټول عمومي موضوعګانې په همدغه سټریم برخه کې تاسو سره شریک کیږي. یعنې تاسو کولی شئ چې هرې برخې ته کامنټ ورکړئ. هره برخه کې چې پوښتنه لرئ هماغه کامنټ برخه کې ورته اضافه کولی شئ. د سټریم په برخه کې هر اعلان او هر میسج چې شریک شي چې د صنف اړوند هر فعالیت چې واوسي تاسو پکې کولی شئ چې کامنټ هم ورکړئ. پوښتنه یې نظر یې هر برخه چې واوسي د کامنټ د طریقې پکې اضافه کولی شئ. دویم آپشن د کلاس ورک برخه ده چې دلته ستاسې د ټولګي اړوند فعالیتونه چې کوم فعالیتونه تاسو باید ترسره کړئ تر کوم حده پورې مو ترسره کړي دي د دې برخه کې تاسو چک کولی هم شئ او فعالیت هم دلته تاسو ترسره کولی شئ. چې څنګه چې تاسو ګورئ هر څه سیکشن بندي شوي دي چې کارخانګي کومه برخه ده، کومه برخه کې باید کارخانګي وکړئ، کوم کویزونه دي، هره برخه چې واوسي په همدغه کلاس ورک برخه کې د ټولګي اړوند ټول فعالیتونه پکې تاسو ته مشخص کیږي. د مثال په ډول دلته چې تاسو ګورئ کلاس اټینډنس دا روښانه آبي رنګ دی، په دې معنی چې دا فعالیت وروسته پورې نه دی ترسره شوی. خو لاندې چې تاسو ګورئ دغه برخه یعنې روښانه رنګ نه لري، خړ رنګ لري، په دې معنی چې دغه برخه تاسې ترسره کړې ده. یعنې د ټولګي اړوند هر فعالیت چې واوسي تاسو ته معلومیږي چې کوم یو تاسو ترسره کړی دی، کوم باید ترسره کړئ. د هر کارخانګي دپاره کوم ډیډلاین چې انتخابیږي دغه ټولې موضوعګانې په همدغه کلاس ورک برخه کې تاسو کولی شئ چې چک کړئ. که د مثال په توګه همدغه د کلاس اټینډنس برخه موږ تشریح کړو، یعنې فرضاً کلاس اټینډنس زموږ د کارخانګي عنوان شي. د مثال په توګه دا زموږ د ټولګي کارخانګي ده. نو دلته تاسو کتلی شئ چې دغه کارخانګي څو پوینټه لري، لکه دلته لیکل شوي دي 10 پوینټه. نو زموږ دغه کارخانګي 10 پوینټه لري. نور دلته تاسو کامنټ اضافه کولی شئ. دغه کورنۍ دندې برخه کې کومه پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ په دغه برخه کې اضافه کولی شئ. یعنې کومه کورنۍ دنده که تاسو درکول کیږي په همدا رقم به تاسو ته ښکاري. همدارنګه لاندینۍ برخه کې تاسو لیدلی شئ چې your work لیکل شوی دی، مخامخ ته لیکل شوی دی no due date. یعنې دغه ډیو ډیټ برخه کې همیشه تاسو د کورنۍ دندې ډیډلاین تاسو ته لیکل کیږي، تاسو ته بیکاره کیږي. د همدې ځای نه لیدلی شئ چې د دغه کورنۍ دندې د ترسره کولو دپاره تاسو ته څومره وخت درکول شوی دی او ډیډلاین یې کم وخت دی. په همدغه ځای کې تاسو ته لیکل کیږي کله چې کوم کارخانګي ترسره کوئ په همدا رقم تاسو لیدلی شئ چې دا کارخانګي څو پوینټه لري، کوم ځای کې کامنټ اضافه کولی شئ او اخري وخت یا تر کوم وخته پورې کولی شئ چې دا کارخانګي تاسو سرته ورسوئ. همدارنګه کله چې تاسو غواړئ یو کورنۍ دنده اپلوډ کړئ نو تاسو سره دغه د کورنۍ دنده باید د یو عکس په رقم یعنې لیکلې مې سکرین شاټ هم له اخیستی یا هم د یو فایل په رقم تاسو سره باید تیاره واوسي. هغې نه بعد تاسو د اډ ورک آپشن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په اډ ورک باندې کلیک وکړئ تاسو ته شپږ آپشنه ښکاره کیږي، شپږ برخې چې تاسو غواړئ د خپل د موبایل د ډرایو نه کارخانګي اپلوډ کړئ. یعنې ډرایو کې مخکې نه یو عکس یا هم یو فایل تاسو تیار لرئ. که د کمرې د طریقه یعنې تاسو کتابچه کې لیکلي دي غواړئ عکس یې واخلئ، که تاسو غواړئ چې سکن یې کړئ یا هم غواړئ چې اپلوډ یې کړئ، او یا هم بل آپشن د لینک د طریقه دی چې تاسو تیار د یو فایل لینک لرئ غواړئ دلته لینک اټچ کړئ، او یا هم غواړئ چې په خپله همدا اوس په همدغه ګوګل کلاس روم کې یو فایل تاسو په خپله تیار کړئ. مثال په ډول زه غواړم چې د خپل فایلونو د برخې نه یعنې د ډرایو نه که خپله کارخانګي اپلوډ کړم. زه په اپلوډ باندې کلیک کوم.
کله چې زه په اپلوډ کلیک وکم څه فایلونه چې خپل موبایل کې زه لرم هغه ټول ماته دلته ښکاري. کوم فایل چې ما د خپلې کورنۍ دندې نه تیار کړی یعنې هغه که عکس وي که پي ډي اف که ورډ رقمي چې ما جوړ کړی تاسو یې کولی شئ چې هغه فایل رینیم کړئ د کارخانګي نوم پې لیکئ. هغې نه بعد کوم فایل چې ستاسو د کارخانګي او تاسو غواړئ اپلوډ یې کئ هغه انتخابوئ کلیک پې کوئ. کله چې ما پې کلیک وکړو بعد د هغې نه هغه ماته ښیي چې ستا کارخانګي سلیکټ شوله. بیا چې تاسو غواړئ چې دا کارخانګي صنف ته اپلوډ کئ ولېږل شي استاد ته تاسو دوه آپشنه درکول کېږي یو اډ ورک دی بل هم ټرن ان دی. تاسو په ټرن ان باندې کلیک کوئ ستاسو کارخانګي اپلوډ کېږي یا تر استاده پورې رسیږي. او دلته چې تاسو دا د ان سبمیټ آپشن اینئ کله چې ستاسو کارخانګي لکه تاسو غلطه کارخانګي اپلوډ کړله یا کارخانګي مو په خوښه نه ده غواړئ بدله کړئ بېرته د سر نه کارخانګي اپلوډ کړئ مخکې د دې چې د کارخانګي ډیډلاین پوره شي لکه ډیډلاین سبا ورځ انتخاب شوی تاسو نن غواړئ کارخانګي بدله کړئ نو دلته ان سبمیټ آپشن چې دی په دې باندې چې کلیک کوئ بېرته خپله کارخانګي د سبمیټ نه وباسئ سر نه نوې کارخانګي هم کولی شئ چې تاسو اپلوډ کړئ. بله برخه د فایل د ډاونلوډولو برخه ده چې څنګه تاسو کولی شئ یو درسي مواد یا یو فایل ډاونلوډ کړئ. تاسو چې کله په هغه درسي موادو باندې کلیک وکړئ یعنې تاسو ته معلومیږي چې کوم یو درسي مواد یې استادو ته عنوان ورکړی. هغې نه بعد تاسو دلته څنګه چې ګورئ دلته یې تاسو ته یو آپشن درکړی دی چې سیو آل فایلز آفلاین یعنې غواړئ فایلونه ځان سره سیو کړئ ډاونلوډ یې کړئ. په دې چې کلیک وکړئ څه درسي مواد چې دي ټول هم تاسو سیو کولی شئ خو که تاسو غواړئ چې په خاصه توګه فقط یو فایل سیو کړئ په درې ټکو باندې کلیک کوئ د هر فایل او هغې نه بعد یې ډاونلوډولی شئ او که غواړئ چې درې واړه یو ځای ډاونلوډ کړئ هم تاسو په سیو آل فایلز آفلاین باندې کلیک کوئ بعد هغې نه ډاونلوډ او ټول فایلونه کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. او څنګه چې دلته تاسو دا آپشن اینئ دې نه کولی شئ چې تاسو انتخاب کړئ چې غواړئ دا فایلونه تاسو سره ډاونلوډ واوسي که نه که آن یې په دې معنی چې فایلونه تاسو سره ډاونلوډ کېږي په موبایل کې هم بیا ورته لاسرسی لرلی شئ او که آف یې په دې معنی چې کله تاسو آنلاین یاستئ ورته لاسرسی لرئ خو چې آفلاین شئ بیا ورته لاسرسی نه لرئ. بله برخه د امتحان برخه ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې بیا امتحان کې ګډون وکړئ. تاسو ګوګل کلاس روم ته به راځئ هغې نه بعد په کویز یعنې امتحانونو برخه باندې په کلیک کوئ. کله چې صفحه خلاصه شي د امتحان مربوط یا اړوند څه معلومات چې هغه هم تاسو لوستلی شئ چې څو نمرې لري کومې لارښوونې تاسو سره شریکې کړي دي هغه ټولې لیکل شوي وي. هغې نه بعد تاسو سره د امتحان هم لینک شریک کېږي هم اټچمنټ یې هم کولی شئ په لینک کلیک وکړئ ګوګل فارم تاسو ته وځېږي هم چې په اټچمنټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته کویز یا هم هغه امتحان خلاصیږي. چې په لینک کلیک وکړئ دغسې صفحه تاسو ته خلاصیږي خپل ایمیل ادرس او پاسورډ لیکئ هغې نه بعد ګوګل فارم خلاصیږي او کولی شئ چې امتحان ترسره کړئ. او کله چې امتحان خلاص شي اتومات په ګوګل کلاس روم کې ستاسو دغه کویز سبمیټ کېږي. او ځینې وخت چې د کارخانګي وخت تېر شوی تاسو غواړئ کارخانګي اپلوډ کړئ تاسو چې کله په اډ ورک باندې کلیک کوئ هغې نه بعد کارخانګي چې انتخابوئ او بیا غواړئ چې اپلوډ یې کړئ تاسو چې کله کارخانګي اپلوډ کړئ هلته چې ګورئ تاسو ته د ټرن ان آپشن نه روښانه کېږي په دې معنی چې تاسو نشئ کولی کارخانګي اپلوډ کړئ. نو همیشه کوښښ کوئ چې کارخانګي د ډیډلاین نه مخکې اپلوډ کړئ ځکه کله چې ډیډلاین تېر شي تاسو بیا د اپلوډ کولو اجازه نه لرئ. او د هرې کارخانګي ډیډلاین څنګه چې تاسو دلته ګورئ د هرې کارخانګي اساینمنټ دلته لاندې لیکل شوی دی ډیډلاین یې ډیو ډیټ لیکل شوی دی هماغه یې ډیډلاین یې چې په هغه ورځ نه مخکې تاسو کارخانګي اپلوډ کړله منل کېږي هغې نه وروسته به ډیډلاین نه وروسته تاسو نشئ کولی چې کارخانګي اپلوډ کړئ. درېیمه برخه هم د پیپل برخه وه. دې برخه کې کلاسمیټ برخه کې خپل ټولګیوال تاسو لیدلی شئ او د ټیچرز برخه کې خپل ټول ښوونکي لیدلی شئ چې پیپل برخه کې همدغه ښوونکي او ټولګیوال تاسو کولی شئ چې ووینئ. په درې موازي کرښو که تاسو دلته کلیک وکړئ تاسو ته کوم ټولګیو کې چې تاسو جوین یاستئ هغه ټول تاسو ته ښیي یعنې په دغه کلاس روم کې کوم ټولګی کې تاسو جوین یاستئ هغه ټول تاسو ته ښیي. اساینمنټ برخه کې هم ستاسو ټولې کارخانګیانې تاسو ته ښیي کومې کارخانګیانې مو سرته رسولي دي د کومو تاسو نه ډیډلاین تېر شوی دی او تاسو نه دي سرته رسولي دغه ټولې برخې تاسو ته ښیي. میسینګ برخه کې کومې کارخانګیانې چې تاسو میس کړي هغه تاسو ته ښیي او د ډن برخه کې کومې کارخانګیانې چې تاسو مکمل سرته رسولي هغه تاسو ته ښیي. د اباوټ په برخه کې تاسو د خپل ټولګي اړوند معلومات او لارښوونې کولی شئ چې لاسته راوړئ. همدا ټول د ټولګي د فعالیتونو اړوند عمومي معلومات چې تاسو سره شریک شو. همدارنګه پروفایل برخه کې تاسو کولی شئ چې خپله فیصدي وګورئ ټولو برخو کې چې تاسو ته کومې نمرې درکول کېږي او یعنې ستاسو د ټولګي کې تاسو څومره فیصدي لرئ دغه ټولې موضوعګانې همدغه پروفایل برخه کې تاسو ته معلومیږي. که بیا هم هرې برخه کې ستونزه ولرئ کولی شئ موږ سره یې د سکرین شاټ سره شریکه کړئ د صنف خدمتمند تاسو لارښوونه کوي. په درنښت د افغانستان پرانیستي پوهنتون ټولنه.